إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو قدرمنو محترمو مسلمانانو خویندو ورونو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو دی کې الله عز وجل مونږ او تاسو ته انسانانو بالخصوص مسلمانانو ته هغه د مرګ او نفس ورکولو حالت یادوي. انسان چې کله خپل روح الله ته سپاري، خپل روح ورکوي، ملک الموت د راتګ وخت نږدې کیږي یا را رسېدلی وي چې دغه حالت کې انسان کم حالت سره مخ وي او د ده کورنۍ په کم حالت کې وي او په څومره بېوسۍ کې دي چې هیڅ کار نشي کولی. نننۍ خطبه کې زه غواړم چې همدغه څو مسایلو ته اشاره وکړو چې کله د یو انسان اجل را نږدې کیږي، دی وفات کیږي، د سره څه کول پکار دي او د ده د روح وتلو نه وروسته کوم اعمال دي چې هغه باید ترسره شي. د تکفین او د تدفین مسایل، د جنازې فضایل او ځینې نور تړلي احکام، بالخصوص دا چې د یو مړي ساتل بې د شرعي عذر نه جواز لري او که جواز نه لري. 2 منزله او 3 منزله او 4 منزله قبرونو کې د مړو دفنول جواز لري که جواز نه لري، د شریعت حکم په دې کې څه دی. نو د خطبې پای پورې به انشاءالله دغه مسایل روښانه شي. اگر چې نننۍ خطبه نوې موضوع نه ده، غالبا چې په روز کال یا هغې نه مخکې کال ما په دې باندې یو ځل بیا هم خبرې کړې وې، مګر الله عز وجل فرمای وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یا محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته یادونه وکړه، بار بار یادونه کوه، ځکه یادونه انسانانو ته فایده رسوي. کله انسان نه هیریږي او مسله متوجه نشي ورته دا چې تو دوباره یادونه ورته کوي، بیا ورته راتازه کیږي. په دغه اساس زه غواړم چې دغه موضوع باندې دوباره صحبت وکړو. کله چې یو انسان مسلمانانو د اجل حالت ته رانږدې کیږي، څو لحظې وروسته دی وفات کیږي، غالبا مونږ او تاسو ګورو چې د ده کورنۍ که مور او پلار ولري یا که اولاد لري یا خویندې ورونه دي یا نور خپل او خپلوان چې موجود دي، د ده خواته او د کټ ارد ګرد راټولیږي. مګر دا داسې حالت دی چې د دغه انسان روح ستونې ته رسېدلی دی، لا وتلی نه دی، خو خپل د وتلو حالت یې پیل کړی دی. دغه وخت کې ګوري چې دا ټوله کورنۍ سره د ټول شتمنۍ سره د ټول حیثیت سره د ټول منصب سره د هر امکاناتو چې دوی لري، مګر په دغه وخت کې ټول بېوسه دي، ټول عاجز ورته ګوري، هېڅوک هېڅ کار نشي کولی. هېڅ چا کې دومره توان او قدرت نشته چې دغه روح بیرته لاندې یوسي، بیرته دغه انسان ته ژوند وروبخي. او دغه انسان بیچاره چې وفات کیږي، دی هم د داسې عاجزۍ او ضعف په حالت کې دی چې سترګې خلاصې د خپل ټولو خپلوانو ته ګوري، مګر خبرې نشي کولی، چاته څه ویلی نشي، وصیت کولی نشي، د دنیا کوم کار نشي کولی، د چا نه مدد نشي غوښتلی، ځکه دی هم پوهېږي چې دغه موجوده انسانان زمانه ډېر عاجز دي. ځکه الله عز وجل دغه منظر مونږ او تاسو ډېر په یو قوي بلاغت او فصاحت سره بیانوي. که څوک په عربي باندې پوه شي
او د دغه آیت دغه فصاحت او بلاغت ته وګورئ د انسان د بدن ویښتان ورته ودرېږي. الله فرمایي فلولا اذا بلغت الحلقوم، په یاد کړئ هغه وخت چې د انسان روح حلقوم ته ورسېږي. حلقوم دغه ځای ته وایي، دا د مړی د ښکته کېدلو ساحه چې ده، چې د انسان روح حلقوم ته ورسېږي. وانتم حینئذ تنظرون، په دغه وخت کې تاسو دغه مړي ته ګورئ. دغه انسان ته چې د مړ کېدو په حالت کې د ټول مور او پلار او خور او ورور او زوی او لور ټول راټول شوي دي ورته ګوري، مګر هېڅ کار نشي کولی. ونحن اقرب الیه منکم ولا تبصرون ولکن لا تبصرون، مګر الله خپل رحمت بیانوي چې زه دغه مړي ته دغه انسان ته ستاسو نه ډېر زیات نږدې یم. د ده په هر حالت باندې خبر یم. که دی زما خالص بنده وي، ما سره مخلص بنده وي، زما د اوامرو لاندې ژوند یې کړی وي، نو ستاسو کومک او اړتیا او نصرت هیڅ شي ته اړتیا نشته. دی زما په تصرف کې دی، دی زما په اراده کې دی، زما په رحمت کې دی، مګر تاسو دا نه احساسوئ. ستاسو نه زه ورته ډېر زیات نږدې یم. بیا الله عز وجل فرمایي فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، که چیرې تاسو خپله هم د حساب وړتیا نه درلودلی، یا که چیرې تاسو سره هم د قیامت په ورځ د حساب ویره نه وی او تاسو دا کولی شوئ چې ده ته دا روح بیرته ورکړئ، نو تاسو به ورکړی وی. مګر تاسو هیڅ چا کې که بادشاه دی او که وزیر دی که جنرال دی او که قمندان دی که هغه عادي انسان دی که معلم دی که قاضي دی، هر څوک به په سر ولاړ وي، مګر هیڅ چا کې دغه صلاحیت نشته چې دا روح بیرته ورته راوسپاري، روح یې منع کړي د وتلو څخه یې ایثار کړي. ډاکټران سرطبیب به ګوري ورته د پاسه سر باندې به ولاړ وي، هر امکانات ورسره شته، مګر دغه کار نشي کولی. دغه لحظه کې ټول عاجزه دی، وایي ولا سړی مړ کېږي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي ترجعونها ان کنتم صادقین، که چیرې تاسو رښتیني یاستئ او په قیامت باندې مو ایمان نه وي او د دې ویره نه وي چې تاسو سره هم حساب کېږي، دا روح به تاسو بیرته ورکړی وی، مګر تاسو دا کار نشئ کولی. نو دا هماغه د احتضار لحظه د مسلمانانو چې دلته انسان خپل روح ورکوي، مګر دغه د احتضار لحظه ځینې انسانانو باندې ډېر مشکل تمامیږي او ځینې انسانانو ته الله عز وجل ډېر اسانه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر دی، د اولو العزم پیغمبرانو په سر کې ولاړ دی، د الله خلیل او حبیب دی، خاتم الرسل صلی الله علیه وسلم دی، مګر کله چې وفات کیږي د دغسې حالت په وخت کې وایي چې ان للموت لسکرات، داسې د درد او د فشار غږ کوي د زړه نه چې مرګ سکرات لري، مرګ دردونه لري. دا د پیغمبر وضعیت دی، مګر نور انسانانو به څه حالت وي. مګر په دغه وخت کې هم الله عز وجل په سوره نازعات کې 13مه سپاره کې قسم خوري، فرمایي والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. زما د قسم وي په هغه ملایکو باندې چې د کفارو او د ګناهګارانو ارواح اخلي په ډېر شدت سره. نازعات ویستونکو ته وایي، غرقا په ډېر شدت سره. زه په هغه ملایکو قسم خورم چې د عاصیانو، د ګناهګارانو، د کافرانو، مشرکانو ارواح ډېر په شدت سره اخلي. والناشطات نشطا، او زه قسم خورم په هغه ملایکو باندې چې د مؤمنانو ارواح، د نیکوکارانو ارواح ډېر په نرمۍ سره اخلي. او دا حدیث ما ابوالرز قبر باندې هم تلاوت کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن انسان روح په دومره نرمۍ او آرامتیا سره وځي لکه څرنګه چې یو انسان د اوبو بوتل یا مشکه چرچپه ځوړند کړي او د خولې نه قطرې قطرې اوبه راغورځېږي، څومره په نرمۍ سره اسانۍ سره راځي او یو قطره راځي. نو د مؤمن انسان روح په دغه نرمۍ سره وځي. په دغه حالت کې مسلمانانو هغه انسانان چې د دغه مړي نه خوا او شا ولاړ دي، دوی یو څه مسؤلیتونه لري. لومړی وظیفه خو دا ده چې دغه حالت کې چې انسان وفات کېږي، روح ورکوي، دلته باید پاخه انسانان ورسره ولاړ وي، پوه انسانان ورسره ولاړ وي، مشران ورسره ولاړ وي، ماشومان، کشران او هغه ناپوهان ورسره مه ودروئ. دغه وخت کې دغه انسان بیچاره په خپل حالت کې د خپل پروردګار سره د تلونکی دی، مګر یو څه خلکو دې نه لوبه جوړه کړې وي. کله ورته یو ماشوم راولي، فلان جان ګورې دا د فلان جان درته ولاړ دی، سر د فلان ماشوم ولاړ دی، دا ګورې دا د خورای دی ولاړ دی، دا ګورې دا د ماما زوی ولاړ دی، دا ګوره فلانې د امریکا نه راغلی دی. هغه بیچاره آخرت ته روان دی، په امریکا باندې څه کوي، په جرمني باندې څه کوي، په خورای او په نوسي باندې څه کوي. کله ورته یو طفل ورښکاره کوي، دا ګوره فلاني جان ته وګوره، بیا ورته لور راولي، فلاني جان ته وګوره، دغه فلاني ته وګوره، دا فلاني ته وګوره. هغه بیچاره د کتلو په حالت کې نه دی، هغه په دې وخت کې د مستۍ حالت کې نه دی چې ستا نوسي سره ماشوم سره لوبې وکړي، هغه ته ناز ورکړي. هغه بیچاره د روح ورکولو په حالت کې دی.
دلته پاکه انسانان ورسره ودروئ، مشران ورسره ودروئ چې کلمه ورته ولولي، لا اله الا الله ورته یادوري وکړي، درود ورته وایي، سورت یاسین ورته وایي، دته دعا وکړي چې الله تعالی په ده باندې رحم وکړي، نه دا چې ته ورسره لوبې کوي په دې حالت کې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته په دغسې حالت کې فرمایي لقنوا موتاکم لا اله الا الله، تاسو خپلو مړو ته د لا اله الا الله توصیه وکړئ، تلقین ورته وکړئ. دا نه وایي چې تاسو مړي ته امر وکړئ چې لا اله الا الله ووایه. ځکه مشران په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه انسان چې د روح ورکولو په حالت کې دی دنه به نه غواړي چې کلمه ووایه. که ته ورته وایي کلمه ولوله، لا اله الا الله ولوله، هغه بیچاره په خپل حالت کې دی، په خپل درد کې دی، سکراتو د مرګ کې دی، کیدای شي د هغه د خولې نه دا وځي چې نه وایم یا نشم ویلی، په دغه لفظ باندې به دی مؤاخذه شي. ځکه وایي تاسو تلقین وکړئ. تلقین په دې معنا چې تاسو یې ووایئ په جګ اواز باندې تر څو هغه یې واوري، خپله ورته متوجه شي. نو دغه مشران چې د کټ خواشاته یا دغه د بستر خواشاته ولاړ دي، دوی به په جګ اواز سره وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا ټول به په جګ اواز سره وایي تر څو هغه مړی هم متوجه شي دا چې د مرګ په حالت کې دی او دی هم دغه کلمه ووایي. اما دا چې ته په دې وخت کې کله یو ماشوم ورته ښایي، کله بل ورته ښایي، دا فلانې جان د جرمني نه راغلی دی، فلانې جان د امریکا نه راغلی دی، دا لمسي ته دې وګوره، دا خورۍ ته دې وګوره، فلان، هغه بیچاره په دې حالت کې د مستۍ په حالت کې نه دی چې ته ورسره لوبې کوې. هغه ته کلمه وښایه تر څو دغه خاتمه یې ښه تېره شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د هغه چا چې په دنیا کې آخري الفاظ لا اله الا الله وي د جنت ته ځي. او دا تجربه باندې ثابته شوې چې هغه انسان په دنیا کې مؤمن په ایمان سره ژوند کړی، خپل ژوند د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د احکاماتو مطابق تیر کړی، دته به الله عز وجل د مرګ په وخت کې کلمه نصیب کوي، د به کلمه وایي. ځکه الله قرآن عظیم شان کې فرمایي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفي الآخرة. هغه کسان چې په الله ایمان لري دوی ته به الله عز وجل په دنیا کې هم هغه ثابته وینا نصیب کوي، په آخرت کې به هم ثابته وینا ورته نصیب کوي. ثابته وینا څه شی ده؟ لا اله الا الله. دا کلمه به ورته نصیب کېږي، دی به متوجه وي. څو ورځې مخکې دا فیسبوکونو کې یو کلیپ د یو عالم خپور شوی دی، کویت کې دی دغه عالم، د یو ځوانانو ټولنې ته خطاب کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تشریح کوي ورته. ښه روغ جوړ سړی ناست دی په میز باندې، چوکۍ باندې، همدغه حدیث تشریح کوي، مګر یو دم احساس کوي چې مړ کېږي. په همدې خبرو کې وایي لا اله الا الله، سر کېږدي وفات شي. نو دا د مؤمن خصلت دی چې الله عز وجل دته د مرګ په وخت کې نصیب کوي، که دی په هر حالت کې وي. نو موږ او تاسو ته مسلمانانو همدغه د الله عز وجل او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم همدا دی چې هر هغه انسان چې د مرګ په حالت کې وي ماشومان ورته مه راولئ، مشران راټول شه د هغه نه، پاکه انسانان د راټول شي، پوه انسانان د راټول شي چې په احکامو باندې هم بلد وي او کلمه ورته ولولي تر څو د کلمې ته متوجه شي، همدغه کلمه ولولي. کله چې یو انسان وفات شو، روح یې ورکه، د روح ورکولو څخه وروسته درېیمه وظیفه چې د مسلمانانو د حاضرینو ده هغه دا دی چې د مړي سترګې باید پټې کړي. دې ته په عربي کې تغمید وایي، سترګو پټول. ځکه مړی چې کله روح ورکوي د ده عموما سترګې خلاصې وي. ډېر شاذ و نادر به څوک وي چې سترګې پټې وي، که داسې بېهوشۍ حالت کې وفات کېږي سترګې خلاصې وي. نو زمونږ وظیفه هم دا ده چې د دغه مړي سترګې باید پټې کړو، د پاس نه به تندي نه به لاس ورباندې داسې کش کړي، دا سترګې به پټې شي. که بیا هم نه پټېږي کولی شي چې یو دسمال باندې سړی وتړي چې یو څو لحظې بندې پاتې شي، هملته بیا یې سارېږي. ځکه موږ او تاسو ته دا هم د اسلام دستور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي چې ابو سلمه رضی الله عنه کله وفات شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سر ته ولاړ و. کله چې روح ورکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سترګې په مبارکې پټې کړې، سترګو باندې لاس ورته کش کړ، سترګې پټې شوې. بیا یې وفرمیل ان الروح اذا قبض تبعه البصر. هر کله چې روح واخیستل شي، ملک الموت قبض کړي، دغه سترګې چې دی خپل روح تعقیبوي. روح اسمان ته خیږي د ملایکو په واسطه باندې. نو دا چې روح اسمان ته خیږي، دغه انسان جسد سترګې خلاصېږي، خپل روح ته ګوري. نو ځکه هم دا سترګې چې خلاصې وي معمولا دا خپل روح ته ګوري چې اسمان ختلو ته دی. دا د بل شي دپاره خلاص نه دی پاتې، مګر دغه سترګې خلاصې د خپل روح ته ګوري، روح اسمان ته خیږي. اما د سترګو کې بیا بیرته دومره قوت او قدرت اوس نشته چې دا بیرته بندې شي، ځکه روح وتلی دی.
هغه اعضا او اندامونه خلاص پاتې شي، خو د بیرته د بندولو قدرت په دې کې نشته تر څو چې بل څوک یې په لاس باندې بند نه کړي، نه بندېږي. مګر دا چې موږ تاسو ټولنه کې وایو ولا د ده سترګې خلاصې پاتې شوې وې، د ده یو زوی په امریکا کې دی، دا سترګې هغه پسې وتلې وې، خپل زوی ته یې کتل. بل وایي چې ولا یو زوی په فرانسه کې دی، هغه ته یې کتل. یو وایي چې ولا یو زوی په هرات کې دی، هغه ته یې کتل. نه امریکا ته ګوري نه فرانسې ته ګوري، دا خپل روح ته ګوري. د ده روح اسمان ته کتلی دی، خپل روح ته ګوري، متوجه هغې ته دی. او تېره ورځ ما د حدیث بیان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې انسان دغسې حالت د احتضار روح ورکولو ته رسیږي، دوه ملایکې د جنت څخه راځي که چیرې دا انسان مؤمن وي. د جنت څخه راځي، ځان سره کفن هم راوړي، ځان سره خوشبویي هم راوړي، او دومره لرې فاصله کې کینی چې د دغه انسان سترګې لګېږي، د سترګو د دید په فاصله کې دا دوه ملایکې کینی. دوی منتظر ملک الموت ته دي. دا چې ملک الموت راشي د دغه مؤمن انسان سر ته کینی او دغه روح ته وایي چې یا ایها الروح الطیب اخرجی من جسد طیب، ای پاک روح د دغه پاک جسد نه ووځه. دا پاک روح دی ځکه د ایمان نه ډک دی، پاک جسد دی ځکه د الله په طاعت کې په دنیا کې استعمال شوی دی، ووځه. نو دا به ډېر په نرمۍ سره ووځي. همدا چې دا روح ووته، دغه دوه ملایکې چې منتظرې ناستې دي وایي د سترګو په رب کې دا بیرته حاضرې شي او د ملک الموت د لاس نه دا روح واخلي، نور بیا ملک الموت نه پرېږدي، ځکه د ملک الموت وظیفه فقط راویستل دي. چې روح راووته، دغه دوه ملایکې دغه روح اخلي او په هماغه د جنت کفن کې تووي، هغه د جنت خوشبویي ورباندې وهي، دا اسمان ته پروردګار ته خېجوي. هر اسمان ته چې خېجي ملایکې وایي چې دا خوشبویي د کوم ځای نه راځي، دا د چا خوشبویي ده؟ هغه دوه ملایکې ورته وایي چې د دغه بهترین نوم ورته اخلي، دا د محترم فلان ابن فلان روح دی. دروازه ورته خلاصېږي، یو ډله ملایکې دا تعقیبوي، دویم اسمان ته هم دغه کار کېږي، دا د چا روح دی او خوشبویي، او درېیم څلورم پنځم بالاخره د الله حضور ته ورځي. الله عز وجل بیا بیرته امر کوي چې دا بیرته دنیا ته یوسئ، په اعلی علیین کې ولیکئ او بیرته دنیا کې جسد سره یوځای کړئ. هماغه ده چې بیرته تر څو جسد راځي نو بدن هم دفن شوی وي، بیرته جسد ته راځي او خپل هغه امتحان ورکوي، نو بیا قبر ورته د جنت باغچه شي. اما که چیرې دغه انسان مشرک یا کافر دی یا داسې ګناهګار دی چې توبه یې نه ده کړې، کبیره ګناه کې وفات شوی دی، نو دوه ملایکې راځي چې دوی سره ډېر یو بد قسم کفن دی او ډېر بدبویي ورسره ده. کله چې دا روح ملک الموت په ډېر شدت سره واخلي، دغه دوه ملایکې د سترګو رب کې راشي او دغه روح ترې نه واخلي، په همدغه بد کفن کې تو کې بدبویي ورباندې وهي. دا چې اسمان ته خېجوي، ملایکې وایي چې دا بدبویي د چا ده؟ بدترین نوم ورته یادوي چې دا د فلان فلان روح دی. دروازې ورته نه خلاصېږي، الله امر کوي چې دا اسفل السافلین ته یوسئ، هماغه بد ځای ته یې وړي، بیرته دا بدن روح سره یوځای کېږي، نو حساب خپل کتاب ورکوي، د قبر ورته د دوزخ یو ټوټې څخه ګرځي. نو دلته هدف همدا و زما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه څوک چې مړ کېږي د ده سترګې د روح تعقیب کوي، روح ساري، نو ځکه تاسو دا سترګې ورته بیرته بندې کړئ. دا درېیمه وظیفه ده. څلورمه وظیفه د مسلمانانو دا ده چې دغه مړي ته باید غسل ورکړي. د مړي غسل ورکول فرض دی په ژوندو باندې، په ژوندیو باندې فرض دی چې مړي ته باید غسل ورکړي. نو مړي ته باید غسل ورکړی شي. هغه کسان چې غسل ورکوي دوی باید د مړي په ځینې احکامو باندې بلد وي، ځینې مسایلو باندې ځان پوه کړي. مګر یو اساسي شرط د مړو پرېمنځونکو افرادو دپاره امانتداري ده. دوی باید نهایت درجه امانتدار وي، او امانتداري په دې کې وي چې دوی باید د مړي هیڅ اسرار چاته ښکاره نه کړي. د مړي هیڅ اسرار هغه سر که څه حالت ګوري چاته باید ونه وایي. مړی پرېمنځي ډېر په عزت او احترام سره، بس خبره داخل د ګوتاک خلاصه شوه. هملته چې مړی پرېمنځل شو ټول اسرار هملته پاتې شو، د باندې به چاته د مړي احوال نه یادوي. دغه خپله د مړي پرېمنځل ډېر غټ فضیلت لري. حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مره. هغه څوک چې یو مړي ته غسل ورکوي او د امانت ساتي، د پټوي، هغه سر ورته وساتي، نه افشا کوي، الله عز وجل به دغه انسان ته 40 واره مغفرت کوي. 40 واره به الله ورته مغفرت کوي. دا چې د مړي پرېمنځي غسل ورکوي او بیا د اسرار ساتي، د رازونه خلکو ته نه افشا کوي. مګر دا چې مړی پرېمنځي لا وتلی نه وي، هر چا ته وایي ولا بدن یې دا رقم او د باندې د فلاني چاپونه او د فلاني حالت دا رقم او فلان دا رقم، دا چې الله په دنیا کې پټ ساتلی او چا ته ښکاره کړی نه و، د مرګ نه وروسته ته هم مه ښکاره کوه، هماغه سر او راز ورته وساته د خپل منځ او د الله تر منځ. مغفرت ورته وغواړه که بد حالت کې دې لیدلی وي، او که نیک حالت کې وي نور هم دعا ورته وکړه. همدارنګه د
غسل ورکولو نه وروسته بله وظیفه د مسلمانانو کفن دی چې نارینه ته 3 کفنونه ورکول کېږي او زنانه په 5 کفنونو کې. که دلته موږ تاسو د زنانو احترام ته وګورو په 5 کفنونو کې پټېږي مرګ نه وروسته. د مرګ نه وروسته دومره احترام د زنانه کېږي چې په 5 لباسونو کې پټېږي. د قبر په سر باندې موږ ورته سفر نیسو، څادر پر باندې غوړو، نامحرم خلک ترنه لرې کوو، مګر زنانه په ژوند کې دغه خپل احترام نه پېژني. په خپل ژوند کې به خپل هغه هر شی ستر او پرده او حجاب او هر شی به لرې کړي، مګر د مرګ نه وروسته بیا دومره احترام او درناوی ورته کېږي. آیا مړي دپاره جړه جواز لري که جواز نه لري؟ د جاهلیت په وخت کې د اسلام نه مخکې د خلکو عادت دا و چې یو مړی به وشو، که داسې لږ سرمایهدار به و، ټولنیز حیثیت به درلوده، بیا به یې ده ته په کرایه باندې جړه کوونکي راوستل. لکه اوس چې موږ دا ګروپونه لرو، دا فلان ګروپ دی، دا فلان ګروپ دی، دوی به د جړه ګروپ درلوده، د جړه هنرمندان به راوستل. نو دوی ته د جړه هنر ښه معلوم و، دوی به ښه پوهېدل چې څرنګه جړه وکړي، څرنګه چغې وهي او څرنګه جامې وشکوي او څومره وژاړي. نو څومره به چې پیسې به دې ورته ډېرې ورکړي، دومره به دوی جړه ښه کوله. چې څومره به پیسې کمه وي، د دوی جړه به هم دومره کمه وه، یا هغه حالت به په ځان باندې بل رقم راوسته. نو ځکه اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جړه منع کړه. دوی ته نایحین وایي یا نیاحت حرام دی. په کرایي باندې د خلکو راوستل چې ته دلته کښېنه او چې هر ډله راځي ورته جړه وکړه. نو حتی اوسه پورې هم ځینې مناطقو کې دا عادت شته، یو 5-6 نفره 10 نفره ناست وي، دا هر نفر چې 2 ته راننوځي یو دم دوی چغې کوي جړه باندې. بیا چې دا سړی ورته هېڅ خبره نشته، بیا ناست دی چې بل سړی راځي بیا یو دم چغې کوي په جړه باندې. نو د دوی هغه د جړه اختیار په خپل لاس کې دی. او یو حدیث مفهوم داسې دی چې د هغه انسان منافقت په اوج کې دی چې د ده سترګې په خپل اختیار کې وي، چې کله وغواړي جاړي، چې کله نه غواړي نه جاړي. تا سره به ناست خاندي یو دم په جړه شي، ځکه د خپل جړه په اختیار کې لري، خپل سترګې او اوښکې په خپل اختیار کې لري. دا د منافق نه کېدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه منع کړل د دې نه چې د چا دپاره په دغه شکل باندې وژړل شي. د جړه هنرمندان یا کرایي هنرمندان یا کرایي جړېدونکي خلک دا حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان زموږ نه دی چې د مړي دپاره په خفګان کې دی خپل ګریوان شکوي یا خپل مخ وهي په څپېړو باندې. دا جواز نه لري په اسلام کې. که دغه کار ورور کوي، که دا مور کوي، که دا خور کوي، که دا پلار کوي، که بل څوک کوي، دا په اسلام کې حرام دی. اما دومره حده پورې د جړه اجازه شته چې د انسان په زړه کې خفګان وي، د سترګو نه یې اوښکې ځي. دا د انسان فطرت دی. موږ او تاسو د غوښې زړونه لرو، په زړونو کې شفقت او مهرباني او ترحم شته. د یو مړي په فراق باندې، د یو حبیب او د یو دوست په فراق باندې خفه کېږو، مګر دغه خفګان طبیعي دی. خفګان کې مشکل نشته، اوښکو بایولو کې مشکل نشته، په ژړا کې نرمه ژړا کې مشکل نشته، مګر دا چې ځان وهو په څپېړو سوکانو باندې، یا جامې شکول دي، یا چغې وهل دي، یا خلکو ته ځان ښودل دي، دغه بیا جواز نه لري. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم. الله عز وجل انسان ته عذاب نه ورکوي، انسان نه مؤاخذه کوي په دې باندې چې دی وژاړي خو په اوښکو بایولو سره یا د زړه په خفګان سره، مګر الله عز وجل په دغه حالت باندې چې انسان چغې وهي او ځان وهي او لباس کوي، په دې باندې انسان مؤاخذه کوي. دا جواز نه لري. بله نقطه مسلمانانو، د دغه مړي د دفن مسله ده. د دفن مسله کې موږ او تاسو ته اسلامي تعلیمات دا دي چې مړی هر څومره زر چې کېږي باید دفن شي. هر څومره زر چې مړی دفنولی شي، مړی باید تاخیر نشي. همدا چې نفس یې ووته، روح ووته، فوراً د قبر په لټون کې شه، هغه اداري پروسس او اجراات خلاص کړه چې هر څومره زر کېدلی شي، که په همدغه ورځ دی، 100 ساعته وروسته دی، که سبا دی. مقصد چې هر څومره زر ستا په وس او امکان کې شته، باید مړی بې ضرورته، بې شرعي عذر نه باید مړی ونه ساتل شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې موږ تاسو ته فرمایي اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن اعناقكم. تاسو جنازه او مړی ډیر په عجلې سره قبرستان ته بوځئ. که چیرې دا نیک انسان وي، نو دا هغه خیر دی چې تاسو خپل ځای ته ورسوئ. ځکه د جنت یو ټوټه ده، د دپاره مؤمن دپاره خپل ځای ته ورسوه، مه یې څاروه، د جنت نه ولې یې څاروئ. او که چیرې دا بد انسان دی او خراب انسان دی، نو بیا یو مصیبت دی چې تاسو اوږې ترې نسبه کوئ، زر ور ورسوئ خپل ځای ته، ته به ترې نه خلاص شي. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته امر کوي اسرعو، تاسو عجله وکړئ. او د پیغمبر او د الله امر د وجوب او د فرضیت معنا ورکوي چې دا فرض دی تاسو باندې چې جنازه کې عجله وکړئ، زر قبر ته ورسوئ، مه یې حساروئ بې د عذر نه.
همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې یو جنازه خلک په اوږو باندې بار کړي که چیرې دغه انسان صالح وي نو دی غږ کوي خو انسانان یې نه اوري نو دی همدا وایي چې قدموني ما زر ورسوئ خپل ځای ته. اما که چیرې دغه انسان بد انسان وي کافر او منافق دی یا په معصیت کې وفات شوی نو دی به خپل کورنۍ ته غږ کوي چې أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها لصاعقه. خپل کورنۍ ته او هغه خلکو چې دا په اوږو بار کړی دی ورته وایي چې ما چیرته وړی مه مې وړی. دغه غږ انسان نه اوري، انسان نه سوا هر مخلوق دا غږ اوري. که چیرې انسان اورېدلی وی لصاعقه دی به بېهوشه شوی وی د ویرې نه، د دغه ویرې نه. نو ځکه الله عز وجل دغه غږ زموږ د سترګو نه پټ ساتلی تر څو موږ په ژوند کې د ژوند لذت د لاسه ورنه کړو. مګر زموږ مکلفیت همدا دی چې مړی او جنازه باید هر څومره ژر چې کېږي دا دفن کړو. طلحه ابن البراء صحابي دی مریض شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیادت او پوښتنې ته راغی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیادت او پوښتنې ته راغی ویل ده چې دی د وفات په حالت کې دی، د روح ورکولو ساه ورکولو په حالت کې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه ګمان نه کوم چې دی ژوندی پاتې کېږي، زه فکر کوم چې د مرګ حالت رانږدې شوی وفات کېږي. هر کله چې وفات شو ما په ده باندې خبر کړی او ډېر زر یې دفن کړی. فآذنوني وعجلوا به، ما خبر کړی او ډېر زر یې دفن کړی. بیا ورپسې فرمای فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين أهله. د هیڅ مسلمان جسد دپاره جواز نه لري چې خپل کورنۍ کې پاتې شي. زر یې دفن کړی، د مسلمان جسد دپاره دا جایز نه ده چې خپل کورنۍ کې پاتې شي. حدیث کې کورنۍ لفظ ده چې پخوا دغه امکانات یخچال او سردخانه او دا شیان نه و، مړی به په خپل کور کې و. مګر مطلب اوس دا دی چې ته بیماره د مسجد کې پرېږدي یا شفاخانه کې پرېږدي یا بل چېرته پرېږدي. نو دغه حدیث شریف هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته امر کوي چې د مسلمان جسد باید ونه ساتل شي، د مسلمان جسد باید ونه ساتل شي. متاسفانه زمونږ او تاسو ټولنه کې اوس د خلکو زړونه تیږې ګرځېدلي دي. ځکه الله عز وجل قرآن کې فرمایي وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. د ځینو تیږو نه هم اوبه وځي مګر د ځینو زړونو نه اوبه نه ځي. ترحم او شفقت او دا غلظت دومره حد ته رسېدلی چې د زړه نه اوبه نه وځي، یعنې ترحم پکې نشته. ته یو مړی څرنګه په خپل کور کې بېمورده بې د شرعي عذر نه یې څاروې 3 ورځې 5 ورځې 10 ورځې دا ستا زړه تیږه ده که دا کاڼی دی که دې باندې کوم بل لعنت راغلی دی الله. تا ته به د الله حکم معلومیږي، تا ته به دا مسله روښانه کېږي، په منبر باندې به د 10 وارې ورېدلی خلک به درته وایي چې مړی مه ساته. ستا چورت ورته خراب نه دی. اوله فلاني راته عذر وکړه چې خیر دی ماته وساته. دغه فلانی دی الله برباد کړي چې د مړي دپاره د فلاني او فلاني هیواد نه راځي، خو په ژوند کې به راغلی وي. یو ورځ به د پوښتنه کړې وی چې دا زما انسان په کوم حالت کې دی. په ژوند کې ورته یو تلیفون نه کوي، یو پوښتنه نه کوي. په ژوند کې راشه چې ته یې وګورې ته هم وګوري. په مړي نه وروسته چې ته بیا راځې د امریکا نه او فرانسې نه او جرمني نه او فلان کې هیواد نه راځې نو ته د مړي لیدلو باندې اوس څه شی کوې چې د 15 ورځې 10 ورځې ځان ته مړی ساتې. داسې وخت کې راشه چې مړی هم تا وګورې ته هم هغه وګورې چې هغه هم یو څه وګوري. چې په ژوند کې پوښتنه نه کوي او بیا د مرګ نه وروسته مړی راته وساته او مړی راته وساته. ښه تا ته هم 10 ورځې مړی وساته، اوس ته څه کوې دې باندې؟ بې مورد هغه جزا تعزیت ورکول، تکلیف ورکول، د الله د امر خلاف کار کول، د پیغمبر د امر خلاف کار کول. نن وخت مسلمانانو مسائل بیانو، خلک په یو غوږ اوري په بل غوږ باندې وباسي. زموږ وظیفه هم بیان دی. که څوک پرې باندې عمل کوي الله دې ورته توفیق ورکړي، الله دې ورته اجر ورکړي. که عمل نه کوي الله دې ورته هدایت وکړي. مګر یو انسان چې قصدن ګناه کوي سره د پوهې بیا دا ډېر خطرناک عمل دی. چې تا ته د شریعت یو حکم معلوم وي، د الله یو حکم درته معلوم دی، د رسول حکم درته معلوم دی، د اسلام حکم درته معلوم دی او سره د هغې ته بیا وایي خیر د ځای یو څو ورځې، خیر د ځای یو څو ورځې. یو لحظه ساتلی جواز نه لري، یو لحظه بې د ضرورت نه. ضرورت څه ته وایي؟ یو دا دی چې موږ تاسو دغه هیواد کې قبرستان تا ته وایي چې نه سبا موږ تا ته قبر نه درکوو. زموږ د لاس نه وتلی کار دی. 2 ورځې رخصتي د قبر نشته، په 3 ورځ به دفنوي. زموږ لاس نه وتلی کار دی. دا شرعي عذر دی، صحیح ده. که دلته ایثار شو 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې پروا نه کوي. اما دا چې قبر میسر دی، امکان نشته، شرعي ممانعت نشته، ډاکټر تا ته مړی در سپارلی دی، پولیس تا ته مړی در سپارلی دی، قبرستان کې دا امکان شته. دې دپاره چې فلان د فلان هیواد نه راځي، زوی راځي، ورور راځي او فلان راځي او فلان راځي، د چا دپاره د مړي ایثارول جواز نه لري. که داسې یو څوک مسافر وي او د یو 2 ساعتو کې یا 3 ساعتو کې را رسېږي، دومره لنډ وخت کې ورته مړی وساتل شي بیا پروا نه کوي. دا چې منځ کې 1 شپه او 2 شپې او 3 شپې مړی به د شنبې په ورځ شوی وي، نفر به د سې شنبې په ورځ را رسېږي او ته به سې شنبې ورځې پورې ورته دا مړی ایثاروي، بیا پنجشنبه بیا ښخوي.
دا مسلمانانو قطعا حرام دی، جواز نه لري. ځکه ما دا 3 حدیثونه تاسو ته ولوستل. په 3 وړو حدیثونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جواز نه لري چې د مسلمان جسد وساتل شي. عجلوا به، اسرعوا به، عجله وکړئ، سرعت وکړئ، تیزی وکړئ، چټکي وکړئ د مړي په ښخولو کې. نو بې مورده د مړي ساتل جواز نه لري. او دا د خلکو زړونه هم اوس تږي ګرځېدلي دي. مړی به 15 ورځې پروت وي، د ده به چټ خراب نه وي. مړی به جومات کې کېږي، بیا خپله مانځه ته هم نه راځي. حتی چې راځه دلته دا زما مړی دی، زه خو یې دیدن وکړم، لحظه په لحظه ورته خواته راشم. 4 ورځې به مړی په دلته په یخچال کې پروت وي، په سردخانه کې 4 ورځې به د دوی یو نفر مونځ ته نه راځي. او دا به ساتلی وي چې د جرمني نه څوک راځي او د فلان ځای نه راځي او فلان ځای نه راځي. نو دغه حدیثو کې مسلمانانو قطعا منع شوی چې جسد باید بې ضرورته ونه ساتل شي، بې د شرعي عذر نه باید ونه ساتل شي. اقاربو کې زوی هم شامل دی، ورور هم شامل دی، خاوند هم شامل دی، پلار هم شامل دی، ټول په همدې کې شامل دي. د وینې رابطه او غیر وینې رابطه په دې کې نشته. هر هغه څوک چې لرې وي او په 1 ساعت او 2 ساعت او 3 ساعتو کې نشي رسېدلی، هغه ته د مړي ساتل جواز نه لري. زموږ مشره خور وفات شو، زه کابل کوم، ما د کابل نه حرکت وکړ، تر څو چې راتلم هغه دفن کړی و. هغه د قبر په سر زه راورسېدم، هلته مې یوه لحظه وکتل او دفن شو. اوس دا زموږ والده وفات شوې وه، زما ځینې وروڼه کابل کې، تر څو چې دوی د کابل نه رارسېدل جنازه شوې وه، فقط ما د مړي په سر قبر په سر باندې راورسېدل. ځکه د شریعت حکم دا دی چې مړی مه ساته. که 1 ساعت او 2 ساعتو کې سړی رارسېږي راودرسېږي، که نه رسېږي نو خلاص شو خبره، هغه باید خپل ځای ته ورسېږي. بله مسله د مړي لیږل د خارج ته، چې دا هم پخوا ما بیان کړې. سړی به په استرالیا کې وفات کېږي، وصیت به یې کړی وي چې ما افغانستان ته ولېږې، زه نه غواړم چې د کفارو په هیواد کې مړ شم، دفن شم. که ته دومره نیک انسان وي، خو دلته به د ژوند نه کولی، عمر د ژوند د دغه استرالیا د قانون لاندې تېر کړه، مړی د اوس افغانستان ته لېږي او پاکستان ته لېږي او بل هیواد ته لېږي. که دومره ته مبارک شخصیت وي، خو دلته به د ژوند نه کولی او هماغه هیواد کې به د ژوند هم کولی او هملته به وفات شوی هم وي. د دغسې وصیت تطبیقول جواز نه لري. ځکه د مړي انتقال کې نن وخت موږ تاسو ګورو کلک اهانت ده د مړي جسد ته، د جسد ته کامل اهانت کېږي. تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ. خېټه تشېږي، نور مواد پکې اضافه کېږي، رقم کارونه کېږي، دا به پلاستیک کې بندېږي او دا به 10-12 ورځې دلته به ساتي، کمپنۍ ته به ورکوي، تیاره کې به انتقال وي. ډېر ګډ جنجال دی په دې کې، مصارفو نه علاوه. نو په دغه شکل باندې چې دومره اهانت یو جسد ته کېږي، د مړي انتقال جواز نه لري، هېڅ معنا نه لري. ان الارض لله یورثها من یشاء. ځمکه د الله ملکیت دی، ځمکه د الله ملکیت دی. که ته په استرالیا کې دفن شي، که ته په افغانستان کې دفن شي، که ته په محرم کې دفن شي، ته چې بیرته پاسېږي ستا عمل ستا عمل دی، هماغه ستا د عمل مطابق الله تا سره حساب کوي. د خاورې په اساس تا سره حساب نه کوي چې زه د افغانستان کې دفن شوی دی معاف دی او دا چې استرالیا کې دفن شوی دی کافرانو سره دفن شوی. دا خبره نشته. ستا عمل در سره دی، که ته په سپوږمۍ کې مړ شي، که ته په استرالیا کې مړ شي، که ته افغانستان کې مړ شي، ستا عمل دی چې د هغې په مطابق به تا سره حساب کېږي. نو دغسې مسایلو کې مخکې هم ما دا خبره کړې، دغه وصیت هم چاته مه کوئ چې ما خارج ته ولېږئ. که ډېر شوق د دی بیا لاړ شه هملته خارج کې مړ شه، دلته مه پاتې کېږه. ژوند هملته یو څه، هملته وفات شه. چاته دا وصیت مه کوئ. او که چا وصیت هم وکړه، دغه وصیت د تطبیق وړتیا نه لري چې باید تطبیق شي، ځکه دې کې ګډ اهانت دی د انسان جسد ته. آخري مسله بل هم په دې کې مسایل ډېر دی، وخت کم دی. د قبر کانکریټ کول، د قبر په دغه شکل باندې ډیکوریشن کول، په قبر باندې نوشته کول، دا یو هم جواز نه لري، ټول حرام دي. مونږ او تاسو دا قبرستان ته چې ورځو هر ځل د قبرونو ته تاسو وګورئ چې دا قصرونه دي که دا قبرونه دي، سړی نه پوهېږي. قبر خو د پند او د عبرت ځای دی چې ته قبرستان ته لاړ شې لږ الله درته رایاد کړي. مګر ته چې قبر ته ورځې او دلته یو طرف نه خو دا باغ ګورو، دا قبرستانونه ټول باغونه دي او پارکونه دي، بیا چې دا قبر ته په دومره زیب او زینت سره ګورئ چې دا دومره کانکریټ او دومره خاص کاشیکاري او خاص سنگ مرمر ورته راځي او د سرو زرو په اوبه باندې نوشتې ورباندې دي. ځینې هلته یو قبر دی، مونږ همیشه هم د ډنینګ فرانکسټون کې ګورو، بیا ګټه المارۍ ورته جوړه کړې، په دې کې ټلیفون ورته ایښودلی دی، بیا بسته قرآن کریم ورته ایښودلی دی، هلته هغې باندې لاټینونه ورته ایښودلي دي او برقونه ورته لګولي دي. دغه ټول شیان جواز نه لري، دا ټول حرام دی، بې ځایه اسراف دی. ځینې قبرونو باندې دومره مصرف شوی چې $25,000 او $20,000 پورې مصرف شوی دی. پیسې به قرض کوي، قبر به په دې شکل باندې جوړوي. یو ځل خو د قبر لاندې نه محوال واخله چې لاندې څه خبره ده، لاندې څه خبره ده، د هغې نه هم ځان خبر کوي. یو ځل د دغه انسان د عمل سره کم و. ځینې قبرونو ته چې وګورې بسته یو کتاب به ورباندې لیکلی وي، یو ګډ د شعر قصیده به ورباندې لیکلی وي، بیا به د تاریخچه به ورباندې لیکلی وي، بیا د ژوند به یې لیکلی وي، په فلاني تاریخ کې پیدا شوی دی، بیا دومره وخت افغانستان کې تېر کړی، بیا پاکستان ته مهاجر شو، بیا کاناډا ته مهاجر شو، بیا استرالیا ته راغی مهاجر شو، بیا په دغه تاریخ باندې وفات شو، دغه ځای کې کار کړی دی او دې ځای کې دا کړی، پوره هغه CV ورته هلته ولیکي ورباندې.
بیا د قبر په سر ورته آیت کرسي لیکي، بیا هغې باندې چارکول ورته ولیکي. دغه ټول قرآن ته اهانت دی، دا یو هم جواز نه لري. موږ او تاسو په دې ویډیوګانو کې عکسونو کې لیدلي دي چې ګلم په مخ سپي راځي په دغه قبر باندې ګندګي کوي او لاندې آیت لیکل شوی دی. یو پاک او ناپاک انسان راځي په دې باندې ګرځي. دغه لیکل مړي ته هېڅ فایده نه رسوي. که ته هم دا قرآن کریم ورسره په قبر کې دفن هم کېدې، سر په سر یې ورته کېدې، هېڅ فایده ورته نه رسوي، ځکه دغه سره خپل عمل هم هغه ورته فایده رسوي. نو په دغه اساس باندې یو طرف نه دغه پیسې مصرفول اسراف دی، بل طرف نه ګناه کول دی، د شریعت خلاف کار کول دی. دریم طرف نه دغه ډیکوریشن او دغه کانکریټي نه موږ تاسو اسلام منع کړی یو. که دلته ډېر زیات وکړي خو فقط د قبر د غاړې ورته پاکې کړه، دې دپاره چې اوبه ورته لار نه شي یا ونه لوېږي یا قبر معلوم وي. او که دې دپاره چې قبر د نه غلط نه شي، یوه تیږه چې ورته په سر جوړه کړي، فقط دا نوم یې نوشته کړي یا تاریخ وفات یې نوشته کړه، دا کفایت کوي. که فرضاً احساس کوي چې قبر رانه غلط نه شي. دې نه علاوه دغه نور شیانو ته اړتیا نشته. عکسونه بیا ورسره نوشته کوي، ځینو قبرونو باندې بوتانې جوړ کړي دي ورسره نصب کړي دي. نو نن وخت مسلمانانو موږ هغه معیارونه خطا وتلي دي. د کافر او د مسلمان په عادتونو کې او رواجونو کې هېڅ فرق نه دی پاتې شوی. ته قبرستان ته لاړ شه، د یو کافر او د مسلمان د قبر په منځ کې فرق نشي کولی. دا هم په هماغه شکل دی او دا هم په هماغه شکل دی. نو دغه یو هم جواز نه لري مسلمانانو. بله مسله هغه د دې قبرونو ده چې 2 منزله قبر یا 3 منزله قبر یا 4 منزله قبر. آیا په یو قبر کې 2 نفرو دفن کول جواز لري که نه لري؟ دا شریعت کې جواز نه لري. یو هغه د ضرورت حالت دی چې داسې حالت دی چې بل هیڅ چاره نشته، بل قبر نشته، بل ځای نشته، فقط یوازې همدغه ټوټه ځمکه لري او 2 نفر یا 3 نفره لري چې باید هم دلته دفن شي، بله چاره نشته. نو دلته بیا دا یو ضرورت حالت دی او موږ تاسو قاعده لرو چې الضرورات تبیح المحظورات، چې انسان دغسې حالت سره مخ کېږي بیا هغه کار چې ناروا هم ورته جایز کېږي. اما دا چې ته د قبر اخیستلو امکان لري، قبرونه شته، ټول هر څه امکانات لري، نو په یو قبر کې د بل انسان دفنول دا جواز نه لري. که هغه 2 منزله قبر دی، که 3 منزله دی، که 4 منزله دی. ځکه ته به د $100 ارزانتیا دپاره کوشش کوئ چې زه دا 2 منزله به واخلم. دې کې بیا دا قبر همدا محرم او غیر محرم هم نشته چې والله لاندې قبر کې مور د زوی به پاس ښخ کړو، دې کې مشکل نشته، یا لاندې مور د پاس باندې پلار ښخ کړو. که محرم وي که غیر محرم وي، که خپلوان وي که غیر خپلوان وي، په یو قبر کې 2 نفر دفن جواز نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ضرورت مطابق غزوه احد کې او ځینې نورو غزواتو کې دا کار کړی، مګر هلته قبر دا نه و چې مړ یو د بل په سر دفن کړي. هلته به اوږد قبر وکنستل شو، مړي به په دې شکل باندې کېښودل کېدل، یو د بل د پاسه نه و. په دې شکل شامي قبرونه چې ورته وایي افغانستان کې، په دې شکل به یې مړه کېښودل. هغه هم دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمیل تاسو د شهیدانو ته قبرونه وکنئ. صحابو څو قبرونه چې وکیندل بېرته رالل، ولی رسول الله د ټولو مړو ته قبرونه کیندل موږ ته ډېر مشکل دي، ځکه 80 نفره شهیدان دي، 80 قبرونه په لنډ وخت کې ګران کار و. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل سیده اوږده قبرونه وکنئ، خو لږې جوړ کړئ او اوږده یې کړئ او لږې پراخه ونیسئ. نو بیا یې دا مړي په دغه شکل باندې هلته دفنول کېښودل به یې. اما دغه چې موږ تاسو نن 2 منزله قبرونه یا 3 منزله قبرونه ګورو، دغه په دې شکل باندې جواز نه لري. بله مسله د جنازې د مسلمانانو، دغه جنازه فرض کفایي ده په مسلمانانو باندې. که چیرې یو ډله مسلمانان د جنازې لمونځ ته لاړ شي او په دې کې اشتراک وکړي، او هغه کسان چې د ضرورت په اساس نه دي تللي، اشتراک نه ده کړی، نو هغو به الله عز وجل نه مؤاخذه کوي. او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې د جنازې لمونځ کې اشتراک وکړي، مونځ وکړي مړي باندې، نو ده ته به الله 1 قیرات اجر ورکړي. 1 قیرات د احد غر مثال ورکړ شوی دی. او که څوک د جنازې لمونځ وکړي بیا انتظار وکړي تر څو چې مړی دفن شي، نو ده ته به الله 2 قیراته اجر ورکړي، یعنی د احد د غر عمره 2 وارې اجر به ورته ورکړي. د دفن نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابو ته ویلي چې خپل ورور ته دعا وکړئ، ځکه دنه اوس پوښتنه کېږي د ثبات، د ژبې د ثبات دعا ورته وکړئ. د مړي د دفن نه وروسته دغه سورتونه چې موږ تاسو وایو، سورت فاتحه لولو، د سوره بقره ابتدا او انتها لولو، نو دا هم د سنتونو حکم لري، ځکه صحابو دا کار کړی دی او ځینې صحابو په دې باندې وصیت کړی دی. حتی یو صحابي عمرو بن العاص رضی الله عنه خپله وصیت کوي چې زما په قبر باندې تلاوت وکړئ او زما د قبر تر څنګ کښېنئ. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هم دا روایت دی. نو دا هم آدابو څخه دی چې د مړي کورنۍ د دفن نه وروسته یو څو لحظې مړي سره کښېني قبر خواته. دې نه وروسته چې دفن شو نور انسانان لاړه، د کورنۍ څو غړي باید هلته کښېني. او عمرو بن العاص رضی الله عنه ویل چې کله زه وفات شم، نو زما د دفن نه وروسته چې نور خلک لاړه، تاسو ما سره یو څو لحظې کښېنئ، دومره را سره کښېنئ چې یو اوښ پکې حلالیږي، هغه پوستکی تلرې کېږي، غوښه میده کېږي او تقسیمیږي، قریبا 1 ساعت وخت به نیسي.
نو دومره وخت زما سره کښېنئ تر څو تاسو سره زه انس او شفقت واخلم او دا د قبر ویره مانه کمه شي او د الله تعالی رسولانو ته زه خپل جواب ورکړی شم. نو دا هم د آدابو څخه دی چې انسان د قبر تر څنګ کښېني. مګر یو د هغه کارونه نه چې د مړي لپاره لازم دی او ډېر مهم دی د مړي د قرضونو خلاصول دي. لومړی کار چې کېږي هغه د مړي قرض خلاصول دي. دا باید وکتل شي چې آیا دا مړی قرضدار و که نه و. حتی ابتدا د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به پوښتنه کوله چې دی قرضدار مړ شوی که قرضدار نه دی مړ شوی. که چا باندې به قرض او قرض به قصدن نه ورکړی بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم پې جنازه نه کوله. مګر وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اسلامي دولت غني شو بیت المال ډک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې که څوک قرضدار مړ کېږي دغه قرض د په ما ویزې ادا کوم. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قرض د بیت المال څخه ادا کوو. نو همدغه حکم اوس هم دی چې د مرګ نه وروسته لومړی کار د میراث د تقسیم څخه وروسته د قرضونو مسله ده چې آیا دی قرضدار دی که نه دی. د باندې انسانانو حقوق پاتې دي که پاتې نه دي هغه باید ترسره شي. وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.